د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د جګړه ییزو ګډو زده کړو قومندانۍ څخه 1200 تنه مجاهدین فارغ شول. پاکستان ته خطرناکه بد خبر. د ملي دفاع وزارت اړوند د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د جګړه ییزو ګډو زده کړو قومندانۍ د سرتیرو بنسټیزو زده کړو له ښوونځي 1200 تنه مجاهدین له 3.5 میاشتني پوځي نظري او مسلکي زده کړو څخه نن د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. دغه مراسمو کې د افغانستان اسلامي امارت د کابینې غړو د وسلوال پوځ لوی دریځ الحاج قاری فتح الدین فطرت او د ملي دفاع وزارت ګڼ شمېر رئیسانو مسؤلینو مشرانو او منصبینو ګډون درلود. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ ندا محمد ندیم یادو فارغانو ته د مبارکۍ ترڅنګ په وینا کې وویل تاسو باید په پوره اخلاص او صداقت سره دغه اسلامي نظام او ولس خدمت وکړئ. په هر کار کې له صبر او استقامت څخه کار واخلئ او ټول توکل مو باید یوازې په الله جل جلاله وي. د خپلو مسلکي زده کړو ترڅنګ په عقیدوي زده کړو کې ځان سنبال کړئ او همداراز یې زیاته کړل چې د حق په مقابل کې له هیڅ چا څخه مه بیریږئ. د حق طرفدار اوسئ او د خپل امیر هر فرمان ته متوجه اوسئ. ورته مهال د وسلوال پوځ لوی دریځ په خپلو خبرو کې وویل د افغانستان اسلامي امارت او ملي دفاع وزارت رهبرۍ یوې منظمې او ژمنې اردو جوړولو ته ژمن دي. موږ هڅه کوو چې به داسې منظمه اردو جوړه کړو تر څو د هېواد له سرحداتو او ملي حاکمیت څخه دفاع وکړي. زموږ له اردو جوړولو څخه هدف جنګ نه بلکې د ولس خدمت او هېواد څخه دفاع ده چې زموږ پوځ دا ازموینه ورکړې ده او هر ډول ایثار او قربانۍ ته چمتو ده. همدارنګه یې زیاته کړل چې په تیر 100 کلن جهاد کې اسلامي امارات نړۍ ته دا وښودله چې هیڅ یو بهرنی نشي کولی زموږ په هېواد خپل شوم اهداف عملي کړي او هیڅ چا ته دا اجازه نه ورکوي چې دلته خپل اهداف عملي کړي. د یادونې وړ ده چې 2 ورځې وړاندې یادو فارغ شوي مجاهدینو په نوموړي قومندانۍ کې عملي تطبیقات هم ترسره کړل او یادو ښوونځي د تیر کال په پرتله تر 9000 مجاهدینو د فراغت ظرفیت لري. په پای کې فارغ شوي مجاهدینو خپل پوځي نمایشات او نظامي زده کړې په عملي ډول وړاندې کړلې او لوژ لا مخې په عالي نظم د مسؤلینو په وړاندې تیر شول او خپل ساینلیکونه یې د مسؤلینو په لاس ترلاسه کړل.